رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. کتاب ریاض صالحین یوسلو درسلوختم نمبر باب شروع. باب مبارد دی کې چې د ملاقات په وخت کې لاس ملاول او پورین تندی باندې ملاویدل دا سنت عمل دی. په دې باب کې اوم نمبر حدیث دی. عائشة صدیقه رضی الله عنها روایت داوی: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. زید بن حارثه رضی الله عنه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوښ صحابیو. د دې زوی اسامه بن زید هم د الله پیغمبر ته ډیر زیات ګرانو. دا د مدینې نه راغی او مدینه ته راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کوټه کې شپه وه. الله پیغمبر د ما سره سفر نه راغی مدینه ته او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کور کې و. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ځان نه ځان کمرې وي. فاتاه فقرع الباب. دا زید بن حارثه راغی او دروازه ټک ټک لوي واله. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ورپاسېدو، خپل هغه جامې څادر هغه ځان پسې راښکو. فاعتنقه وقبله. د الله پیغمبر د هغې نه غاړه واخیستله، ځان ته رانږدې کو، بدن یې د هغې سره ولګو او هغې ښکل کو. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډېرې مینې محبت نه چې هغه ته ډېر زیات ګرانو، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمدستي دروازې ته خپله ورپاسې دومره عاجز انسان او هغه د هغې نه غاړه واخیسته او هغې ښکل کو. یعنې معنی دا مقصد پکې دا د باب سره تعلق هم دی. روایت دا دی هغه راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاړه هم ورکړه، دام جایز شوه او د الله پیغمبر هغه ښکل کو. ښکلول هم دغه شانته جایز دی. دا بل روایت وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: ابو ذر رضی الله عنه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل: لا تحقرن من المعروف شيئا. ابو ذر دا خبر یاد ساته، سپک مګڼه، لاندې مګڼه، د نیکی نه هیڅ شی، هر یو شی چې هغه نیکی او الله ور باندې خوشاليږي او الله ستا په عملنامه کې هغه ستا د پاره نیکی لیکي، دا سپک مګڼه، دا وړه خبره مګڼه، دا لږه مګڼه. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اگر کته یو مسلمان رور سره دا پورین تند ملاويږي، ستا ملاقات ته څوک راغی، جمعه ته راغی، چا سره ملاوش، لار کې چا سره ملاو شي، نو ته چې هغې ته را خپل د تندې هغه تریواله ختم کی که پتا دردی که تا تکلیفی او هغه ته ځان خوشاله کی، هغه ته خپل مسکی کی، هغه ته دا وخت چې تاسو ملاقات ز خوشاله شم، د امن کی ده. د معنی هیڅ بیل ناراضي، د معنی هیڅ پیسې ناراضي نه په وخت مصرفي کې اسه ملاقاتونه ډیر کیږي. معاشره کې څونه ملاقاتونه کیږي، چرته تزي چرته تانه څوک تاله څوک راځي، نو چې چا سره ملاويږي تندې دې وته خوب کو، تندې دې وته دغه شانته د خوشحالي کو او تندې دې وته پراخه کده تانی کی وکلا. یعنی روایت کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو څخه مؤمنانو مسلمانانو د مسلمان کردار به د ملاقات په وخت کې دی چې هغه خپل تندې کولاوي، هغه خپل خلو دغه شانته هغه مقابل لور ته مسکا کوي، هغه به ته خوشحالي ور کوي، داغه پزله کې بر خپل د محبت هغه دغه شانته غزه پیدا کوي. نو په دې سره موږ تاسو الله پیغمبر تاسو د ملاقات په وخت کې تندیا کولاو کوي، مخ کولاو کا او ځان په دې خوشاله کا چې هغه ته وخت چې ستاسو ملاقات خوشاله ما. او بل فائدہ به کې دا
د الله پیغمبر په دې روایت کې سخت تیزی ور کوي چې دا نیکی ته ځکه ورځ د قیامت داسې ورځ ده چې یو نیکی به تعالی خپل بیبي نه درکې تعالی به پلار نه درکې تعالی به بچی نه درکې څومره ک نږدې خپلوان ستای خو ورځ په قیامت کې ستا په عمل نامه کې او په میزان د حسناتو کې ونی کې دا دې معنی الله تعالی د جنت او جهنم فیصله کوي هغه کوم خو تعالی څوک نه درکې د الله پیغمبر څه وی تاسو ګور نیکی ډیر وکئ نیکی ډیر وکئ اگر کله گئی نیکی په مال کې کیږي نیکی دغه شانته هغه په خسته اخلاقو کې کیږي که سړی مال سره څنګه صدقات وکم ته دغه شانته خسته اخلاق د خلکو سره کوا برداشت کول د موږ تاسو کې پیدا کی خو خسته کوا د خلکو سره خسته کردار منه ملاويږي ناس ته پاسته بچم گاوند کې خکوا داسته عبادت ته داسته نیکی ده کنه خلکو له پیسې مور کو اخلاق ورکو ولله موږ تاسو له دغه شان خسته خو نه ربګه پیدا کی دا بل اخرنه روایت د وسه د باب ختمي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره ارجعونه روایت تداوي قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ومن يوم مجلس کې ناستو او نبی صلی الله علیه وسلم حسن بن علي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږی لور فاطمه زهانه ازیو او د الله د پیغمبر نمسه واغه خپل کو هغه نه د محبت د شفقت او د رحم چف واخستله فقال اقرع ابن حابس په دې مجلس کې اقرع بن حابس ناستو رضیه دا صحابي ناستو دا چې وو تمیمی د قبیلې نو او دا په جاهلیت په دور کې د عربانو د مشرانو نو او په فیصلو باندې ډېر خپوید خلکو فیصله به ډېر کولې مزدار فیصله به کولې او دا ولغه انسانو چې دغه شانته جواری زمونږ اسلام کې حرام شو دی ور په جاهلیت کې دغه شانته ځان به جواری نه ډیر زیات ساتو او دغه شانته به اسلام راوړو د الله پیغمبر سره حنین کې شرکت او حنین غزوه کې فتح مکه کې طائف کې دی غزو کې به شریک دی ویل دی مجلس کې دا ناس دی ویلا ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احد اذا الله پیغمبر زما لس بچی دی لس بچی دا غلستانه مسیدی زما لس بچی دی خو تر اوسه پورې یوم به کې مان دې مچ کړي او خپل کړي ما د یو نم دغه شانته د محبت او د شفقت هغه چا بند هغه سي ماشوم سره چپته واخلي ما اوسه پر د شفقت چپه دی یو بچینه نه داغستي زما لس اولاد دي یان دا د عمل ډېر عجیب ښکارو زین سره سخت زړی زین سره دا دې ته پدې ته شرم کاری چې د بچي هغه پوز څنګه پاکي د بچي اوخ کې څنګه پاکي بچي جاړي هغه سره برداشت څنګه زموږ اساس معاشره ګورو هغه سره ډېر غیرت ښکاری چې هغه څومره مطلب هغه ماشوم دباو کې راولي هغه یری زموږ اساس د پښتنو دا غیرت ته نو هغه ما پدې بچو کې لس بچي مې یو پکې مانده خپل کړي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایل من لا يرحم لا يرحم قاعده کې غوډه هغه څوک چې د انسانانو رحم نه کوي د الله په مخلوقات رحم نه کوي لا يرحم باغي به رحمونه کړي یان د اسمانو ذات باغي رحمونه کوي باغي هم الله تعالی رحمونه کوي داغه پروا هم الله تعالی ونه ساتي چا رحم کو باغي به الله رحم کوي چا رحم کو باغي به الله رحم نه کوي ځان لري خبر نه خبر کده الله پیغمبر ته ویلا یعنی هغه ته دا و خودلا چې رحم در بکینی محمد دا چپ د ماشوم ناخستل یو ماشوم کولول د محبت او د رحم علامه ده ته لس بچی ته د وسپورغه یو بکته تاسو خبر اخکار دی سي عظیم کار دا کړی دی نه دا به رحمی ده ماشومان سره مینه عبادت ته ماشومان کولول عبادت ته ماشومان سینې درانځ دي کول عبادت ته د الله د مخلوق سره رحم او ترحم او د صدا نرمینه کار غسل د عبادت ته رحم چې چاونه کې پاغه به رحم داونه کړی شي اند الله پیغمبر موږ تاسو ته څه وکي مؤمنانو مسلمانانو استعمال د ترحم د ټولو مخلوقات سره عام کړي ټولو مخلوقات سره رحم نه کار واخلي رحم به وکي شفقت به وکي دا عبادت ته ودانی کیدا او بل فائدہ به کیدا دا چې ماشومان خپلول هغه ماشومان چې هغه ماشومان هغه خپلول خدای شهوت د وجنه نه چې دغه شانته تر لګيږي چې را دغه شانته یو کسره لګي معاشره کې دا شم نن سبا ډیر عام دي تاسو وګورئ والله موږ په خپل ځنه ماشومان رحم راشي یعنی موږ دا
دا ضمیر اجازه نه کوي چې موږ هغه خپل کو ولی چې خلک غلط تصور وانخلي او معاشره کې دا بیماری نه سباډیر په تیزی سره روان دي رد په علماء له پکاره چې به مسلمان رد کی معشوم د محبت توجه نه خپلول چې خپل بچي وګڼي خپل اولاد وګڼي دا عبادت ته د نیکی ده الله تعالی دې باندې خیسته بدلی درکې ته به سبب د دې سبب د دې چې تا باندې الله دا رحم وکي الله دې موږ تاسو ټول خیسته صفات خوندان کی د هر قسم غلط صفات الله تعالی موږ تاسو وساتي وصلی الله علی نبینا محمد